یو شمېر پښتانه فعالان خبر ورکوي چې د پاکستان پوځي رژیم د افغانستان له یو شمېر پخوانیو نظامیانو څخه د پښتنو او بلوچانو د ځپلو لپاره کار اخلي. دوی وایي دغه نظامیان د څو پیسو لپاره د خپلو پښتنو او بلوچانو ورونو پر وړاندې ټوپک ته لاس کړی او د پاکستاني رژیم د شومو اهدافو ښکار کیږي. کوم افغان فورسز چې په تیر ګورنمنت کې وو عسکر ورته ویل کېږي، د هغو وجدان، د هغو سوچ، د هغو فکر ته زاریږي. د دې ولس تر ښارونو قبرستانونه لوی سول، د دې ولس په هر کور کې کونډې او بورې پیدا سوې، د دې ولس کورونه له یتیمانو ډک سول. په ما غونډۍ کې پراته دي، په کوچلا کې پراته دي، په پښتون آباد کې پراته دي. زه قبایلو زه دا وایم، قطعا جنګ مه کوه، ټوپک وغاړه ته مه اچوه. کم چا چې ټوپک وغاړه ته اچولی دي ذمواري یې ده، هغه به جنګ کوي. ریاست لګیا دی دلته نوې آبادکارۍ کوي، خلک یې راوړي دي، د دوی په ضرورت وي اټمي جنګ کوي، نړیوال جنګ به کوي. نظامی کارپوهان وایي چې پاکستان لومړی دوی د خپلو موخو لپاره استعمالوي او تر هغې وروسته چې دوی د پاکستان تر واک لاندې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وازمل شي نو بیا یې مخ افغانستان ته کوي. یو ټولنیز فعال محمد عظیم اعظمي پر خپل فیسبوک پاڼه دغه ویډیو خپره کړې او لیکلي دي پاکستان د افغاني ملیشې د څه لپاره جوړوي. ملیدوال په جنوبي پښتونخوا کې د پاکستاني اربکیانو د مشر ملاک اکوزي سره قومندان دی او هلته د پاکستان د ساتنې لپاره ملا تړلې ده. لسګونه وسلوال ګرځوي او پاکستان اوس د مظلوم بلوچانو او افغانستان خلاف استعمالوي ترڅو په دې وسیله پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي او د پښتنو او بلوچانو تاریخي ورورولۍ او پیوستون ته زیان ورسوي. پولیس ته زه دا وایم تاسو امیر جنگي فورس وستا. دا بیا بل ویډیو ده سرلی کې دی ولسه دا څه لوبه روانه ده. د افغانستان پخوانی چارواکی وسلوال او پاکستان په دې ویډیو کې ملک ایوب زرین له وسلوالو سره لیدل کیږي. دا شخص د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر ګلاب منګل ارشد سلاکار پاتې شوی، خو اوس مهال د خیبر پښتونخوا ایالت د ملاکنډ ډیویژن په کوز دیر ولسوالۍ کې د جندول په سیمه کې اوسېږي. لسګونه او سلګونه وسلوال ګرځوي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان هلته پر افغان کډوالو دومره حلقه راتنګه کړې چې چیرته کډوال ویني لومړی یې بې عزته کوي، ډبوي یې، بندي کوي او تر بند وروسته یې په بد وضعیت افغانستان ته لیږي. د رویداد خبري اژانس موندنې ښیي چې پاکستان د امن په نوم کمیټې رامنځته کړې چې په دې کې د افغانستان پخواني نظامیان هم لیدل شوي. پښتانه له دغې غلامي حلقې څخه غوښتنه لري چې نور بس کړئ ترڅو به د نورو ګټو لپاره خپلو خلکو او خاورې سره خیانت کوئ. دوی زیاتوي چې په کومو سترګو به د افغانانو مخ کوئ، څه ډول به د پنجاب غلامۍ ته روایت جوړوئ. ولس پوهیږي چې دا لسګونه او سلګونه وسلوال له کومه ځایه ملاتړ ترلاسه کوي. منتقدین وایي دغه غلامه حلقه له پښتنو او بلوچانو سره د پنجاب بې عدالتي او روان ظلمونه نه ګوري. د پښتنو او بلوچانو په سیمه کې د پاکستان پوځي رژیم په ګډو عملیاتو کې مو څه ولیدل؟ د بې ګناه پښتنو او بلوچانو له وژلو پرته بل څه و؟ آیا دا د یو قام نسل وژنه نه ده؟ آیا دا بشري جنایت نه دی چې هر ورځ تاسو د پنجاب په امر تر سره کوئ؟ دا پوښتنې د افغانستان هغو پخوانیو نظامي اربکیانو مخ ته ږدو چې اوس د پاکستان پوځي رژیم لخوا ورته ځای او پیسې ورکول کیږي ترڅو خپل اهداف پرې ترلاسه کړي. دا چې دوی په دې تړاو څه غبرګون لري او کنه هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.